بسم الله الرحمن الرحیم. په تیرو درسي ویډیوګانو کې موږ او تاسو د پورفایرین په مشتقاتو باندې وغږیدلو. ومویل د پورفایرین د اساسي مشتقاتو له جملې څخه یو هم د هیم مالیکول دی چې په داخل د وضعیت کې مختلفې بنسټیزې دندې مخته وړي. مثلا د هیم مالیکول د ګلوبین چې د امینو اسیدونو یو سلسله د له هغې سره یوځای کیږي او له هغې څخه هیموګلوبین سنتیز کیږي چې د وینې د سرو حجراتو لپاره یوه اساسي او بنسټیزه برخه ده. یعنی که چیرې هیموګلوبین نه وي د وینې سرې حجرې نه سنتیز کیږي. همدارنګه ومویل هیم د مختلفو انزایمونو لپاره په ځانګړي ډول د زیګر انزایمونو لپاره د کوفیکټر په شکل باندې عمل تر سره کوي او که چیرې د هیم مالیکول نه وي دغه انزایمونه خپل فعالیت مخته نشي وړلی. ومویل 15 د هیم مالیکول د وضعیت هغه په هغو برخو کې چې هلته ار بي سي سنتیز کیږي هلته جوړیږي او پاتې برخه یې په ځیګر او د وضعیت په نورو انساجو کې چې هلته اړتیا وي سنتیز کیږي. د هیم مالیکول څرنګه چې په داخل د وضعیت کې سنتیز کیږي بالاخره د اړتیا په نه موجودیت کې دغه هیم مالیکول په داخل د وضعیت کې بیرته تجزیه کیږي. هم دا چې د هیم مالیکول څرنګه تجزیه کیږي په نننۍ درسي ویډیو کې موږ پر همدې باندې غږیږو چې هیم مالیکول څرنګه تجزیه کیږي او بالاخره په کوم سرنوشت باندې مبتلا کیږي، کومو مالیکولونو ته تبدیلیږي او څرنګه له وضعیت څخه خارجيږي. په دې باندې غږیږو. د هیم مالیکول چې د ار بي سي لپاره یو بنسټیزه برخه ده او د ار بي سي د هیموګلوبین برخې لپاره نو لومړی موږ د هیموګلوبین په تجزیه باندې لنډ بحث کوو. د هیموګلوبین مالیکول د ګلوبین برخه لري او د هیم برخه لري چې د ګلوبین برخه د امینو اسیدونو سلسله ده او کله چې د هیموګلوبین مالیکول تجزیه کیږي نو لومړی هغه ګلوبین او هیم ته تجزیه کیږي چې د ګلوبین برخه بیرته د مختلفو انزایمونو په واسطه باندې امینو اسیدونو ته تبدیلیږي او دغه امینو اسیدونه په داخل د وضعیت کې امینو اسید پول ته ځي او امینو اسید پول څخه بیا په مختلفو برخو کې له هغې څخه ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه پاتې کیږي د هیم برخه. د هیم برخه که چیرې دې ته نظر واچو یو د پورفایرین حلقه لري او یو مالیکول د وسپنې لري. په لومړي قدم کې د هیم مالیکول څخه د هغې د وسپنې مالیکول هم جلا کیږي او د همدغې وسپنې مالیکول څخه په داخل د وضعیت کې د نورو مالیکولونو په سنتیز کې مثلا د هیم په سنتیز کې یا هم نور مالیکولونو که چیرې اړتیا وي د هغې په سنتیز کې له همدغې وسپنې څخه ګټه اخیستل کیږي. ولې همدا برخه چې د هیم څخه تجزیه کیږي همدغه وسپنه بیرته د نورو هیم مالیکولونو په سنتیز کې له هغې څخه برخه اخلي، یعنی خپله د وسپنې مالیکول ریسایکل کیږي. پاتې کیږي د هغې د پورفایرین حلقه. دغه د پورفایرین حلقه د ریټیکولو انډوتیلیل حجراتو کې چې د ځیګر په ریټیکولو انډوتیلیل حجراتو کې د سپلین یا د طحال او همدارنګه د بون میرو په دغو برخو کې د ماکروفیج سیستم په واسطه باندې چې هلته ماکروفاجونه موجود دي د پورفایرین حلقه هم په تجزیه باندې رسیږي. ومویل چې 15 د هیم مالیکول د وضعیت هغه په اریتروسایت یا په د وینې په سرو حجرو کې دی او 15 هغه په نورو هغه پروتینونو یا انزایمونو سره دی چې په داخل د وضعیت کې یا په زیګر کې یا په نورو انساجو کې د هغې اړتیاوي هلته موجود دی. کله چې سنتیز هم وي نو تجزیه هم همغلته صورت نیسي. دا چې د هیم مالیکول څرنګه تجزیه کیږي دا تقریبا 4 الی 5 مرحلې لري او په 4 یا 5 مرحلو کې د هیم مالیکول بالاخره یوروبایلین ته تبدیلیږي او د وضعیت څخه خارجيږي. په لومړۍ مرحله کې د هیم مالیکول هغه اوکسیډای کیږي، د هغې اوکسیډیشن صورت نیسي او بالاخره بلیورډین ته تبدیلیږي او بیا دغه بلیورډین بالاخره بلیروبین ته تبدیلیږي. یعنی په لومړۍ مرحله کې د هیم مالیکول هغه بلیروبین ته تبدیلیږي. د هیم مالیکول د هیم اکسیجنیز انزایم په واسطه باندې په 3 پرله پسې مرحلو کې د هغې اکسیډیشن صورت نیسي او د دغه 3 پرله پسې تعاملاتو په نتیجه کې بالاخره د هیم مالیکول له هغې څخه د وسپنې مالیکول ازادیږي او همدارنګه کاربن مونو اکساید ازادیږي او اکسیجن په مصرف باندې رسیږي چې اکسیډیشن صورت نیسي. نو د هیم مالیکول هغه چې حلقوي جوړښت لري تبدیلیږي یو خطي جوړښت ته یا یو خطي مرکب ته چې جوړښت یې خطي دی حلقوي نه دی. همدغه جوړښت ته یا دغه مالیکول ته بلیورډین وایي. یعنی د هیم د پورفایرین حلقه هغه د اکسیډیشن په نتیجه کې خلاصیږي
او بل اخره خطي جوړښت ځان ته نسی. همدغه خطي جوړښت چې د هیم مالیکول له اکسیډیشن څخه ترلاسه کیږي بلیورډین وایي. وروسته لدین بلیورډین مالیکول هغه د بلیورډین ریډکټیز انزایم په واسطه باندې بلیروبین ته تبدیلیږي. یعنی کله چې بلیورډین مالیکول ارجاع شي بل اخر له هغه څخه بلیروبین ترلاسه کیږي. همدغه بلیورډین ارجاع کېدنه د بلیورډین ریډکټیز انزایم په واسطه باندې صورت نیسي چې په دغه مرحله کې د NADPH مالیکول چې خپل په ارجاعي حالت کې قرار لري دا خپل اکسیډای کیږي او بل اخره هغه د بلیورډین د ارجاع سبب کیږي او بل اخره خپل بلیورډین بلیروبین ته تبدیلیږي. د بلیروبین مالیکول خپل سور نارنجي رنگ لري او د بلیورډین مالیکول هغه شین یا زرغون رنگ لري. دا بلیروبین او د دې مشتقات مثلا بلیورډین دی یا د هغې نور مشتقات دا د بایل پیګمنټس په نامه باندې یادېږي یا د صفراوي رنگونو په نامه باندې یادېږي. ومویل بلیورډین چې شین رنگ لري او یا هم بلیروبین چې سور نارنجي رنگ لري دغه مالیکولونه د صفراوي رنگونو په نامه باندې یادېږي او د هیم مالیکول د تجزیه څخه په لومړي قدم کې یا په لومړۍ مرحله کې ترلاسه کیږي. د هیم اکسیجنیز انزایمونو لپاره خپل د هیم مالیکول هم سبستریټ دی یعنی پر همدغه مالیکول باندې عمل هم کوي ترڅو تجزیه شي او دغه د هیم مالیکول د همدغه انزایمونو لپاره د کوفیکټر په شکل باندې هم عمل کوي ترڅو د هیم مالیکول په درست شکل باندې په تجزیه باندې ورسیږي. نو دغه انزایمونو لپاره باید د هیم مالیکول موجود وي ځکه هم کوفیکټر دی دغه انزایمونو لپاره او هم د سبستریټ په شکل باندې وظیفه تر مخته وړي. کله چې هیموګلوبین تجزیه کیږي ومول چې هیموګلوبین ګلوبین برخه تجزیه کیږي او د هیم برخه ده هیم برخه بل اخره بلیروبین ته تبدیلیږي. یعنی کله چې هیموګلوبین تجزیه کیږي له هغه څخه بلیروبین ترلاسه کیږي. د 1 ګرام هیموګلوبین د تجزیه څخه شاوخوا 15 ملي ګرام بلیروبین په داخل دوزیت کې ترلاسه کیږي. په دوهمه مرحله کې چې کله بلیروبین په کټابولیزم باندې رسیږي بلیروبین چې کله د هیم څخه په داخل دوزیت کې ترلاسه شي د البومین پروتینونو په واسطه باندې ځیګر ته انتقالېږي. خپل د بلیروبین مالیکول کم منحل دی په ډیر کم مقدار سره په اوبلن محیط کې منحل دی نو په اسانه سره هغه کبد ته نشي انتقالېدلی. یعنی د لومړۍ مرحله څخه وروسته دوهمه مرحله او دریمه مرحله البته دریمه مرحله هغه په کبد کې صورت نسی. نو د دې لپاره چې بلیروبین مالیکول کبد ته انتقال شي هغه د البومین پروتینونو سره یوځای کیږي او بل اخره راځي ځیګر ته. د ځیګر حجرې چې د هیپاټوسایت په نامه باندې یادېږي یو سیستم د انتقال لپاره لري یا د ترانسپورت سیستم چې هغه د فیسیلیټیټډ ډیفیوژن سیستم و یعنی انرژي په مصرف باندې نه رسیږي او د هیپاټوسایت ته د بلیروبین مالیکول داخليږي. دغه سیستم چې هیپاټوسایت ته بلیروبین داخلوي سچوربل سیستم دی یعنی مشبوع کیدونکي سیستم دی. یو تعداد بلیروبین هغه کولای شي کبد ته یا هیپاټوسایت ته انتقال کی دا نه دی چې څومره بلیروبین سنتیز کیږي هغه ټول به داخل د کبد ته انتقالېږي نه خپل اندازه لري تر یو اندازې پورې دغه سیستم کار کولای شي او له هغه څخه وروسته دا سیستم مشبوع کیږي او نور بلیروبین هغه نشي انتقالولای. همدارنګه دا چې څومره بلیروبین ځیګر ته انتقالېږي له وضعیت څخه ترڅو هلته په نور کټابولیزم یا میټابولیزم باندې ورسیږي دا هم په هغه میټابولیزم پورې تړلی چې مخکې تر مخکې چې کوم بلیروبین دلته انتقال شوی ځیګر ته هغه څومره اندازه کې د هغې میټابولیزم صورت نیسي. څومره چې د دې میټابولیزم ډیر وي په هماغه اندازې باندې د بلیروبین داخلېدنه کبد ته هغه صورت نیسي. ځینې دواګانې شته دی چې هغه د بلیروبین یو ځای کېدنه د البومین سره په کمپټیټیو شکل باندې یا په مسابقه شکل باندې چې د خپل د بلیروبین مالیکول سره کمپټیشن کوي ترڅو د البومین سره یو ځای شي. مثلا سیالیسالایډز دي یا نور دواګانې دي مثلا سلفون امایډز دي. دغه دواګانې نه پرېږدي چې د بلیروبین مالیکول هغه د
البومین سره یو ځای شي ترڅو انتقال شي او دا د دې لامل کیږي چې بیلیروبین اندازه په داخل د پلازما کې یا په داخل د وینه کې ډیره شي او کله چې د اندازه ډیریږي هغه چون په شحمو کې ډیر منحل دی نو اعصاب یا مرکزی عصبي سیستم ته داخليږي او کولای شي چې مختلف ستونزې رامنځته کړي چون هلته دغه بیلیروبین یو زهري مالیکول دی او د نیورونونو د تخریب سبب کیږي او دغه د نیورونونو تخریب د دې لامل کیږي چې مختلف ستونزې په ماشومانو کې په ځانګړي ډول رامنځته شي کله چې بیلیروبین هپاټوسایت ته انتقالېږي یعنی د ځیګر حجرو ته داخليږي هلته د یو تعداد داخلي پروتینونو سره چې د لیګنډین په نامه باندې یادېږي مثلا ګلوټاتیون اس ترانسفریز دغه پروتینونو سره یو ځای کېږي ترڅو بیلیروبین هغه د ځیګر د حجرو څخه خارج نشي او په نور میټابولیزم باندې ورسیږي په دوهمه مرحله کې ومویل چې بیلیروبین هغه ځیګر ته انتقالېږي کله چې ځیګر ته انتقال شي له هغې څخه وروسته دریمه مرحله صورت نیسي په دغه مرحله کې د بیلیروبین مالیکول هغه د ګلوکورونیک اسید مالیکولونو سره یو ځای کیږي دغه مرحله د کنجوګیشن مرحله په نامه باندې هم یادېږي چون خپل بیلیروبین غیر منحل مالیکول دی یعنی په پلازما کې په ډیر کم مقدار سره حلیږي ترڅو د هغې اطراح صورت ونیسي نو دا باید منحل د هغې انحلالات باید ډیر شي نو دغه د انحلالات ډیرېدنه د کنجوګیشن په واسطه باندې کیږي په ځیګر کې د بیلیروبین مالیکول هغه د دوه مالیکوله ګلوکورونیک اسید سره یو ځای کیږي او دغه حالت ته یا دغه مالیکول د چې رامنځته کیږي دغه ته بیلیروبین ډای ګلوکورونایډ وایي او دای کنجوګیشن بیلیروبین په نامه باندې هم یادوي یعنی د بیلیروبین مالیکول چې کله د ګلوکورونیک اسید سره یو ځای کیږي دوه مالیکوله د ګلوکورونیک اسید ور سره یو ځای کیږي او د بیلیروبین ډای ګلوکورونایډ مالیکول رامنځته کیږي چې دغه مالیکول د کنجوګیټډ بیلیروبین په نامه باندې یادېږي دا چې ګلوکورونیک اسید څرنګه د بیلیروبین سره یو ځای کیږي په دوه مرحلو کې دغه تعامل صورت نسی په لومړي قدم کې یو مالیکول د یو ډي پی ګلوکورونیک اسید هغه د بیلیروبین یو ډي پی ګلوکورونازایل ترانسفریز انزایم په واسطه باندې له هغې سره یو ځای کیږي او بیلیروبین مونوګلوکورونایډ د هغې څخه ترلاسه کیږي بیلیروبین مونوګلوکورونایډ یعنی یو مالیکول د یو ډي پی ګلوکورونیک اسید هغه د ګلوکورونازایل ترانسفریز انزایم په واسطه باندې له بیلیروبین سره یو ځای کیږي او د هغې څخه بیلیروبین مونوګلوکورونایډ رامنځته کیږي او یو ډي پی هغه له هغې څخه جدا کیږي بیا هم په همدغه شکل باندې د همدغه انزایم په واسطه باندې یعنی د یو ډي پی بیلیروبین یو ډي پی ګلوکورونازایل ترانسفریز انزایم په واسطه باندې بل مالیکول د یو ډي پی ګلوکورونیټ په مصرف باندې رسیږي او د هغې څخه هم د یو ډي پی مالیکول ازادېږي او د ګلوکورونیټ مالیکول یې د بیلیروبین سره یو ځای کیږي یا د بیلیروبین مونوګلوکورونیټ سره یو ځای کیږي او بالاخره بیلیروبین ډای ګلوکورونیټ له هغې څخه ترلاسه کیږي دغه مالیکول یا دغه حالت د کنجوګیټډ بیلیروبین په نامه باندې یادېږي اوس بیلیروبین انحلالات ډیر دی یعنی د نارمل حالت څخه چې کله بیلیروبین یوازې د هغې انحلالات په ډیر کم مقدار سره په پلازما کې کله چې له هغې سره د ګلوکورونیک اسید مالیکولونه یو ځای کیږي او بالاخره له هغې څخه بیلیروبین ګلوکورونیټ یا ډای ګلوکورونیټ ترلاسه کیږي دغه مالیکول په پلازما کې یا په اوبلن محیط کې منحل مالیکول دی کچېرې دغه د ګلوکورونازایل ترانسفریز انزایم موجود نه وي یا د بیلیروبین یو ډي پی ګلوکورونازایل ترانسفریز انزایم موجود نه وي دغه کنجوګیشن هم صورت نه نیسي بیلیروبین د ګلوکورونیک اسید سره نشي یو ځای کېدلی او یو ناروغي رامنځته کیږي دغه ناروغي ته کرګلر نجار 1 او یا هم 2 یا 2 ډیزیز ورته ویل کېږي همدارنګه بعض ناروغانو کې هغه ګلبرټ سندروم ورته وایي یعنی مختلف ناروغۍ د دې لامل کېږي چې دغه کنجوګیشن صورت ونه نیسي یا مختلف لاملونه د دې سبب کېږي چې دغه کنجوګیشن صورت ونه نیسي کله چې دغه کنجوګیشن صورت نه نیسي یو ناروغي رامنځته کېږي یا مختلف ناروغۍ رامنځته کېږي او دغه مختلف ناروغۍ یا د ګلبرټ سندروم په نامه باندې یادېږي یا د کلیګرل نجار 1 او یا هم 2 ډیزیز په نامه باندې یادېږي په څلورمه مرحله کې د کنجوګیټډ بیلیروبین یا هغه بیلیروبین چې د ګلوکورونیک اسید سره یو ځای شوی دی هغه بالاخره صفرا ته انتقالېږي
په لومړي قدم کې هغه د کانجوګیټډ یا بیلیروبین ډایګلوکورونیټ مالیکول په لومړي قدم کې وړو ډکټونو ته چې هغه ته بایل کینکیولي وایي، یعنی د صفرا وړو ټیوبونه دي یا ټیوبیولي جوړښتونه دي، هغه ته یو بل اخره دغه واړه ټیوبونه د کینکیولي په نوم باندې دیږي او بیا په یو مقدار کینکیولي یو لبل سره یو ځکه یو بایل ډکټ له هغه څخه چې یو عمومي د صفرا ډکټ یا د هغه انتقالي پایپ په ساده ژبه وایي دی هغه ته راټولېږي بل اخره صفرا ته انتقالېږي. دا چې د زیګر څخه څرنګه کینکیولي ته انتقالېږي، په کینکیولي خپل له حجرو څخه جوړ دی او دغه حجرو په پلازمایي برخه کې د ام او ای ټي سیستم موجود دی چې خپل فعال ترانسپورت تر سره کوي. د همدغه فعال ترانسپورت واسطه باندې کانجوګیټډ بیلیروبین هغه بایل کینکیولي ته انتقالېږي او بل اخره بایل کینکیولي څخه بیا د بایل ډکټ ته انتقالېږي او بل اخره صفرا ته انتقالېږي. نو هغه د ام او ای ټي یا ملټي سپیسیفیک اورګانیک ترانسپورټر چې دی دا خپل د ای بي سي ترانسپورټر جملې څخه دی چې ای بي سي ترانسپورټر یا ای ټي پی بایندینګ کیسټ ترانسپورټر دا یو تعداد ترانسپورټر دي چې مختلف سب یونټ لري. یو تعداد سب یونټ هغه ای ټي پی اس خاصیت لري، یعنی ای ټي پی په مصرف باندې رسوي. یو تعداد هغه دي چې هغه یو مالیکول حجرې څخه داخل ته او یا د داخل څخه بیرون ته انتقالوي. نو دغه مالیکولونه ای ټي پی په مصرف باندې رسوي دغه ترانسپورټر او بل اخره کانجوګیټډ بیلیروبین هغه بایل کانکیولي ته انتقالېږي او د بایل کانکیولي څخه هغه بایل ډکټ ته انتقالېږي او بل اخره هغه صفرا ته انتقالېږي. همدغه مرحله چې کانجوګیټډ بیلیروبین هغه بایل کانکیولي ته یا بل اخره بایل ډکټ ته او صفرا ته انتقالېږي یا صفراوي کڅوړې ته، نو همدغه مرحله د صفرا د تشکیل ریټ لیمیټینګ، همدغه مرحله کې د صفرا د تولید اندازه هم څنګه کیږي کنټرولېږي. دا همغه مرحله ده چې دلته د صفرا تشکیل هغه کنټرولېدل شي مقدار یې. کله چې په هغه ترانسپورټر کې مثلا ام او ای ټي ترانسپورټر کې ستونزه وي او دا په درست شکل سره فعالیت نشي تر سره کولای، په دغه حالت کې د ډوبین جانسن سینډروم ناروغي رامنځته کیږي چې مختلف ستونزې په هغه کې لیدل کیږي. د هیم مالیکول د تجزیه په څلورمه مرحله کې د کانجوګیټډ بیلیروبین هغه انتقالېدنه ده یا د هغه اطراح ده صفرا ته یا صفراوي کڅوړې ته. یو څه باید په یاد ولرو چې موږ ویل چې کله بیلیروبین هغه زیګر ته انتقالېږي ترڅو د هغه کانجوګیشن صورت ونیسي. دغه مرحله کې چې نو ویل دغه بیلیروبین انتقالېدنه هغه سچوریبل یا مشبوع کېدنه، یعنی یو تعداد بیلیروبین انتقالېږي په یو تعداد چې دلته د سیستم کله مشبوع شي بیا نور بیلیروبین نشي انتقالولای، نو یو تعداد بیلیروبین هغه په آزاد شکل سره پاتې کیږي. هغه بیلیروبین چې داخل د زیګر ته نه راغلي د هغه کانجوګیشن صورت نه نیسي. کله چې هغه کانجوګیشن صورت نه نیسي په دې معنی باندې چې یو تعداد بیلیروبین هغه کانجوګیټ کیږي او یو تعداد بیلیروبین هغه پاتې کیږي. نو دا چې بیلیروبین موګوای چې هغه صفرا ته یا بایل کانکیولي ته او بل اخر بایل ډکټ ته انتقالېږي، دا هغه بیلیروبین دی چې هغه کانجوګیټډ بیلیروبین دی، یعنی هغه بیلیروبین چې هغه باید د بیلیروبین ډایګلوکورونیټ وي، یعنی د ګلوکورونیک اسید سره یو ځای شوی وي، هغه انتقالېږي. هغه چې نن کانجوګیټډ بیلیروبین دی یعنی د ګلوکورونیک اسید سره یو ځای شوی نه دی، هغه په دغه مرحله کې شامل نه دی، یعنی هغه لا هم په آزاد شکل باندې په داخل د پلازما کې موجود دی. کله چې بیلیروبین کانجوګیټ شي او بل اخره صفرا ته انتقال شي او صفرا بل اخره د مختلفو مرحلو کې د هضم هلته صفرا بل اخره کلمو ته انتقالېږي، همدغه صفرا بل اخره رسیږي لوی کلمو ته. ومویل چې کانجوګیټډ بیلیروبین صفرا ته انتقالېږي او صفرا بیا د هضم په مرحلو کې هغه کلمو ته ځي او دغه د کلمو څخه بل اخره صفرا لوی کلمو ته ځي. کله چې بیلیروبین لوی کلمو ته رسیږي، هلته د لوی کلمو د باکټریاو په واسطه باندې د مختلفو باکټریایي انزایمونو په واسطه باندې مثلا بیټا ګلوکورونایډیز انزایمونو په واسطه باندې د بیلیروبین څخه د هغې د ګلوکورونزایل یا هغه د ګلوکورونیټ مالیکولونه چې ورسره شي هغه له هغې څخه جلا کیږي، بیلیروبین بیرته ځان ته کیږي.
په دریمه مرحله کې بیلیروبین د ګلوکورونیک اسید سره یوځای شو صفرا ته ځي صفرا بل اخره انتقالي کلمو ته کلمو کې چې کله لوی کلمو ته د صفرا رسیږي د کنجوګیټډ بیلیروبین هغه برخه یا د ګلوکورونیک اسید برخه چې د بیلیروبین سره یوځای شوی ده هغه د بیټا ګلوکورونیلیز انزایمونو په واسطه باندې چې د بکټریاو په واسطه باندې تولیدېږي د ګلوکورونیټ برخه د هغې څخه جدا کیږي خپل بیلیروبین پاتې کیږي او په همدغه لوی کلمو کې د نورو بکټریاو په واسطه باندې دغه بیلیروبین بیرته ارجاع کیږي او بل اخره یورو بایلونجین ته تبدیلیږي بیلیروبین ارجاعي ریاکشن په واسطه باندې یا د ارجاعي تعاملات په واسطه باندې ارجاع کیږي پکې یورو بایلونجین ته تبدیلیږي دغه یورو بایلونجین چې په کلمو کې سنتیز شو دا په مختلفو سرنوشتونو سره هغه مخ کیږي یورو بایلونجین چې په لویو کلمو کې سنتیز کیږي د مختلفو سرنوشتونو سره هغه مخ کیږي یو دا نه چې دغه یورو بایلونجین چې په لویو کلمو کې سنتیز شوی دی دا د انټرو هپاټیک یورو بایلونجین سایکل کې برخه اخلي یعنی بیرته د لویو کلمو څخه پورټلوین ته جذبېږي او د پورټلوین په واسطه باندې بیرته ځیګر ته انتقالېږي او د ځیګر څخه بیرته کلمو ته اطراح کیږي د دریم مرحله یا د څلورمې مرحله په شکل باندې بیرته کلمو ته راځي یعنی کلمو کې بیرته پورټلوین ته جذبېږي او د پورټلوین په واسطه باندې بیرته ځیګر ته انتقالېږي او د ځیګر څخه بیرته کلمو ته اطراح کیږي همدغه سایکل په نامه د انټرو هپاټیک یورو بایلونجین سایکل ورته وایي یورو بایلونجین چې خپل همدغه مالیکول دی انټرو هپاټیک په دې معنی باندې چې د کلمو او د ځیګر ترمنځ باندې دغه سایکل طی کوي نو یو تعداد یورو بایلونجین په انټرو هپاټیک یورو بایلونجین سایکل کې برخه اخلي یو تعداد یورو بایلونجین هغه په داخل د کلمو کې اوکسیډا کېږي د همدغه بکټریاوي انزایمونو په واسطه باندې مختلف انزایمونه دلته موجود دي د هغې اوکسیډیشن صورت نیسي او یورو بایلونجین هغه یورو بایلین ته تبدیلیږي هم بیلیروبین ته بیلیروبین کنجوګیټډ بیلیروبین ته کنجوګیټډ بیلیروبین صفرا ته صفرا بالاخره په لوی کلمو کې یورو بایلونجین ته او یورو بایلونجین چې یو بیرنګه مالیکول دی هغه په داخل د لوی کلمو کې اوکسیډا کیږي او بالاخره یورو بایلین له هغې څخه سنتیز کیږي یورو بایلین هغه په غایطه موادو کې چې رنګه مالیکول دی نسواري یا خړ رنګ لري هغه اطراح کیږي له وجود څخه خارجيږي یورو بایلین په داخل د غایطه موادو کې هغه اطراح کیږي او دغه اطراح کېدنه په نارمل شکل سره صورت نیسي او پر کومه اندازه باندې چې غایطه مواد په هوا کې پاتې کیږي هغه اوکسیډیشن کیږي او دغه یورو بایلونجین یورو بایلین ته تبدیلیږي د هغې موادو رنګ بالاخره لا هم تیاره خړ رنګ ته تبدیلیږي دا چې غایطه مواد یو ځانګړی رنګ لري دا هم د یورو بایلین موجودیت دی چې هغې ته یو اندازه رنګ ورکوي موږ ویل چې یورو بایلونجین چې کله په لوی کلمو کې سنتیز کیږي یو تعداد په انټرو هپاټیک یورو بایلونجین سایکل کې برخه اخلي یو تعداد دغه مقدار یورو بایلونجین هغه یورو بایلین ته اوکسیډا کیږي او تبدیلیږي یو مقدار پاتې برخه د یورو بایلونجین هغه د وینې په واسطه باندې ګردو یا بډوډو ته انتقالېږي او هغه ته په ادرارو کې خارجيږي یا اطراح کیږي چې ادرارو ته هم یو ځانګړی رنګ ورکوي همدغه ځانګړی رنګ هم د یورو بایلونجین د موجودیت له امله دی په دغه شکل باندې هم په لومړي قدم کې بیلیروبین ته تبدیلیږي بیلیروبین کنجوګیټډ بیلیروبین ته صفرا ته او صفرا څخه بالاخره لوی کلمو ته لوی کلمو څخه یا په د یوروبایلین په شکل باندې په غایطه موادو کې اطراح کیږي او یا د یوروبایلین په شکل باندې په یورینو کې یا په ادرارو کې هغه له وجود څخه خارجيږي په ځینو امراضو کې یا په ځینو ناروغیو کې د کنجوګیټډ بیلیروبین اندازه د مختلفو ستونزو له امله هغه لوړیږي او مختلف امراض رامنځته کوي مثلا د زیړی ناروغي یا د جاندیس ناروغي چې په بل درس ویډیو کې په هغه باندې موږ غږیږو نو اړتیا پیښیږي ترڅو موږ په داخل د وضعیت کې د کنجوګیټډ بیلیروبین هغه مقدار معلوم کو ځکه یو تعداد نارمل دی په پلازما کې یا په داخل د وضعیت کې کنجوګیټډ بیلیروبین موجودیت هغه نارمل دی هم انکنجوګیټډ بیلیروبین هم کنجوګیټډ بیلیروبین ولیکن خپل نارمل حالت څخه لوړیږي بیا د ناروغي حالت دی نو د دې لپاره چې موږ معلوم کو چې په نارمل اندازه باندې موجود دی کنه موږ مختلف ټیسټونه تر سره کوو ترڅو د هغې اندازه معلومه کو دغه ټیسټونو له جملې څخه یو کلوریمتریک میتود دی چې موږ د رنګ
شدت معلومه او دغه د رنګ شدت چې کله معلوم کړي د هغې څخه مونږ کولای شو د بیلیروبین موجودیت د هغې اندازه او مقدار په داخل د وجود کې معلوم کو. په لومړي قدم کې مختلف مالیکولونه مختلف ټیسټونه مثلا خپل د بیلیروبین مالیکول کنجوګیټډ بیلیروبین البته هغه د ډای ازوټایزډ سلفانولیک اسید سره یوځای کیږي. کله چې د هغې سره یوځای شي یو ځانګړی سور رنګه مالیکول تشکیلوي یا مرکب تشکیلوي او دا چې په کوم مقدار سره رنګ تشکیل په کوم مقدار سره بیلیروبین موجود ترڅو لډای ازو ټایزډ سلفانولیک اسید سره یوځای شي نو رنګ شدت په دې پورې تړلی په څومره اندازې سره چې بیلیروبین لدې سره یوځای کیږي په همغه اندازې باندې رنګ شدت ډیریږي. موږ د رنګ شدت اندازه کوو او ګورو چې په کوم مقدار سره بیلیروبین دلته موجود دی. دغه چې موږ کنجوګیټډ بیلیروبین د ډای ازوټایزډ سلفانولیک اسید سره یوځای کیږي یو سور رنګ تشکیلوي. دا کچېرې اندازه کو دغه اندازه کېدنې ته ډایرکټ بیلیروبین یا هم کنجوګیټډ بیلیروبین وایي. کله چې محیط ته موږ میتانول اضافه کوو نو په دغه حالت کې ان کنجوګیټډ بیلیروبین هم د ډای ازوټایزډ سلفانولیک اسید سره یوځای کیږي. کله چې میتانول نه وي یوازې کنجوګیټډ بیلیروبین ورسره یوځای کیږي دغه ته ډایرکټ بیلیروبین اندازه وایي. او کله چې میتانول محیط ته علاوه کوو په دغه حالت کې ان کنجوګیټډ بیلیروبین چې په پلازما کې موجود دی هغه هم د ډای ازوټایزډ سلفانولیک اسید سره یوځای کیږي. ډایرکټ کنجوګیټډ هم یوځای کیږي ان کنجوګیټډ هم یوځای کیږي موږ ته ټوټل بیلیروبین راکوي. یعنی ټول بیلیروبین چې په داخل د وجود کې موجود دي که هغه کنجوګیټډ دي که هغه ان کنجوګیټډ دي دغه اندازه موږ ته راکوي. که چیرې د ډایرکټ بیلیروبین او د ټوټل بیلیروبین د هغې دواړو فرق پیدا کو یعنی یو له بل څخه تفریق کو کوم مقدار چې پاتې کیږي دا په دې معنا باندې ده چې په داخل د وجود کې په همدغه مقدار باندې انډایرکټ یا غیر کنجوګیټ یا نن کنجوګیټډ بیلیروبین موجود دي نو د نن کنجوګیټډ بیلیروبین اندازه مخترع کوي. دغه د نن کنجوګیټډ بیلیروبین اندازه کول دغه ته ان ډایرکټ بیلیروبین وای. ډایرکټ بیلیروبین که چیرې موږ وغواړو یوازې کنجوګیټډ بیلیروبین اندازه کو هغه د ډایوستایز سره یوازې یوځای کې یو رنګ تشکیل وي ته ډایرکټ بیلیروبین وای. که چیرې میتانول ور علاوه کوم محیط ته په دغه حالت کې نن کنجوګیټډ بیلیروبین هم ور سره یوځای کېږي ټوټل بیلیروبین ټول بیلیروبین اندازه مخترع کوي. که چیرې د ډایرکټ بیلیروبین او ټوټل بیلیروبین تفریق یا فرق پیدا کو په دغه حالت کې موږ ته د نن کنجوګیټډ بیلیروبین اندازه هم راکوي چې دغه نن کنجوګیټډ بیلیروبین اندازه کولو ته ان ډایرکټ بیلیروبین اندازه وای. دا د هیم مالیکول د تجزیه مراحل په راتلونکي ویډیو کې موږ پر هغه ناروغۍ باندې غږیږو چې هلته د بیلیروبین اندازه په داخل د وجود کې د مختلفو لاملونو له امله ډیریږي چې ژیړی رامنځته کوي یا هم جاینډس ورته وایي. دا چې د هغې لاملونه څه دي کومې ستونزې رامنځته کیږي په هغې باندې وروسته یا په راتلونکي ویډیو کې غږیږو. له توجه مو مننه.